السلام علیکم دوستانو. په نیلو باندې تشدد کوونکې پولیس گرفتار کړی دی. که تاسو هم د معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو د پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو چې نن سبا په ډیرو سختو کې ژوند تیروي او د ډیرو سختو حالاتو سره روانه دی. د کور ټول اخراجات نیلو په خپل سر اخیستي دي او د مور علاج وغیره هم نیلو سپورټ کوي. څه ټایم مخکې د نیلو انټرویو راغلی وه چې د ډیرو مشکلاتو ذکر یې کړی و او ډیر زیات یې ژړلي وو او د کورونا د وجې هم ډیره زیاته پریشانه وه او د مینوالو نه یې د مرستې اپیل کړی و. دوستانو نیلو په خپل انټرویو کې ویلي وو چې د کورونا د وجې حالات ډیر زیات خراب شوي دي، کاروبار بالکل پټه ولاړ دی او د پروګرامونو بالکل څوک نوم هم نه اخلي. دوستانو نیلو واحد د کور خود کفیل دی او د کور ټول ضرورت نیلو برداشت کوي. یقینا چې د یو زنانه ذات دپاره ډیر ګران کار دی. دوستانو نن سبا په سوشل میډیا د نیلو ذکر ډیر زیات روان دی او په سوشل میډیا یو زړه ویډیو گردش کوي چې نن نو په 2020 کې لا یو پروګرام کې راغلی وه چې د کورونا ټیسټ په باره کې خبرې کړې وې. هغه ویډیو خلکو په سوشل میډیا دوباره راوچته کړی دی چې نیلو ډیره په بدحال کې دی او ژاړي او دغسې د تشدد خبرونه هم راغلي وو چې په نیلو باندې چا تشدد کړی دی. دوستانو نیلو تر اوسه پورې تصدیق نه دی کړی چې نیلو باندې چا تشدد کړی دی. دوستانو نیلو یو ډیره تکړه سندرغاړی دی چې ډیر کم ټایم کې د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. خو نیلو نن سبا ډیرو سختو کې ژوند تیروي چې دغه سختې د ډیر ټایم نه روانې دي. دوستانو دا موږ سره د نن ورځې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس پارم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. الله په امان.